عمران خان افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی، نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر کوي. دا چې افغانستان ته ولې راځي او څه غوښتنې لري، دا ټول په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو ملګرو، السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ، زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو ملاتړ کړی دی. تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان لومړي وزیر د دواړو هیوادونو پر اړیکو د سولې پر بهیر او په افغانستان کې د اوربند په ټینګېدو خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ولسمشر غني عمران خان ته رسمي بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د وینا ښاغلي خان د افغان ولسمشر له بلنې د مننې ترڅنګ ویلي په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. تر اوسه افغانستان ته د عمران خان د سفر کره نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې د پاکستان لومړي وزیر او افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو د سولې پر بهیر او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو خبرې کړې دي. مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ او د ویډیو کې کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې راسره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.